ناکام کاندید عبدالله څه غواړي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تر کرزي راوروسته د دریم ځل لپاره د افغانستان ولسمشري ټاکنې ترسره شوې، خو پایله یې جنجالي وه. ولسمشر غني عبدالله د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د قدرت د ویش مسله رامنځته شوه. له پیل تر پایه ولانجمنه دوره. ښاغلي غني څو ورځې وړاندې له یوې خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وویل چې د زهرو دا غوړپې ځکه وکړ چې د افغانستان د تجزیې بحث پکې حتمي و. مانا عبدالله غوښتل چې واک ته د رسېدو لپاره هر څه وکړي. د یو لوی ناورین د ایجاد سیګنالونه وو. له یوې خوا د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وه. افغانستان د خطر په وروستۍ پوله ولاړ و. 2014 کال د افغانستان د سقوط کال ګڼل کېده. پنجاب او ایران د افغانستان د تجزیې او مغلوبولو خوبونه لیدل. خزانه خالي وه. نړۍ له افغانستانه په تېښته وه. کاملا د یو بحران د رامنځته کېدو تصویر لیدل کېده. خو په یوازې ځان دغه سپینګیري ولسمشر هر څه کنټرول کړل. افغانستان یې له سقوط وساته او ډېرې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. خو په دا دومره موده کې عبدالله چېرته د یو کوچني پلچک افتتاح او یا یې هم د جوړولو لپاره ګام وانخیست. ټوله دوره یې د شخصي اغراضو په پاللو، د خپلو کسانو ځای په ځای کولو او د ولسمشر غني پر وړاندې د مزاحمتونو چالشونو په ایجاد تېره کړه. عبدالله ان د هېواد د هغو اتلانو او سپېڅلو مجاهدینو پر وړاندې د اوباشانو او لنډغرو ملاتړ او ننګه کوله چې د دې وطن د بقا د ولس د ساتلو په لار کې سرونه په لاس کې نیولي دي. شپه ورځ یخني او ګرمي نه ګوري. خو عبدالله بیا په انساني چلند تورن کړي. پورته ټولې ناخوالې د ولس په ذهن کې وي. دا ولس هومره هیرجن او بې حافظې هم نه دی چې هر څه به یې له ذهنه وځي. دا ځل ولسونو په پراخه کچه ښاغلي غني ته رایې ورکړې. عبدالله لکه څنګه چې په تېره دوره کې د نه منلو خبره کړې وه، دا ځل هم وړاندې تر دې چې قانوني مرجع د رایو پایلې اعلان کړي مخکې تر مخکې ځان بریالی اعلان کړ. ناکام کاندید عبدالله په دې کار سره غواړي اوبه خاړې او ماهیان پکې ونیسي. دوی غواړي بحران او جنجال رامنځته او لږ تر لږه بیا نیم حکومت ترلاسه کړي. په هر حال تاسو د عبدالله په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.